جمعہ او د هر جمعې ورځ ته حدیث مبارک کې عید هم ویلی شوی دی، د اختر ورځ ورته ویلی شوی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کوي محبوب علیہ السلام فرمائی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین، دا جمعې ورځ د عید او د اختر دا خدای تعالی مسلمانانو لرا اختر ګرځولی دی. څوک چې ورځ د جمعې ته مانځه ته راشي فلیغتسل او د غسل وکړي، وان کان عنده طیب که خوشبویي ورسره وي فلیمص منه د هغې نه خوشبویي مو لګوي. فمن جاء پس څوک چې راځي ورځ د جمعې ته فلیغتسل باید ولامبي، او چې څه خوشبویي ورسره وي هغه ځان باندې مسح کړي. وعلیکم بالسواک، او خاص کر د جمعې په ورځ باندې تاسو باندې لازم دی وهل د مسواک. د وجه د دې نه چې نورو مسلمانانو ته چېرته تکلیف ونه رسي، خاص کر د اوړي په موسم کې چې د انسان د وجود نه خولز یو بل مسلمان ته به تکلیف رسی، نو دا ډېره بده خبر. نو لمبل، ښایسته جامې اغوستل، خوشبویي لګول او مسواک وهل دا د جمعې په ورځ باندې د نورو ورځو په نسبت باندې یو ضروري کار وګرځي. البته ورځ د جمعې په روژه باندې خاص کول دا په شریعت کې منع دي. یو سړی د خالی او د زیارت روژه وسنیسي، بیا د جمعې روژه نیول بهترین عبادت، او کاغه ورسره نه نیسي یوازې د جمعې د ورځې روژه منع ده. حدیث مبارک کې راځي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوي لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يصوم قبله بعده، یو کس تاسې د په ورځ د جمعې باندې روژه نه نیسي مګر که روژه نیسي نو یو ورځ وړاندې یو ورځ وروستو روژه دې ورسره نیسي. دا خبره چې د جمعې ورځ روژه یوازې محبوب علیه السلام منع کړې ده، د هغې علت امام نووي رحمت الله علیه په شرح المهذب کې عجیب بیان کړی دی. علت ورته دا ښایي چې ورځ د جمعې د عباداتو، درود و سلام او د اذکار ورځ، او اکثرا چې سړی روزه شي نو په روژه کې په ده کې سستی راځي، نو د دغې وجې نه روژه یې منع کړې ده کې تنها په دغه ورځ باندې چې په نورو عباداتو کې د ده سستی رانشي. لکه د عرفې په ورځ باندې د عرفات د حاجیانو دپاره د عرفې د روژې د نیولو نه روژه نه نیول بهتر دی. ګوره د عرفې روژه په عامو خلکو باندې خو سنت ده، کم خلک چې نورو ځایونو کې اوسېږي یو کال مخکینی او یو کال رستنی ګناهونه پې معاف کېږي، خو هغه خلک چې په عرفات کې حاجیان دي هغوی دپاره روژې نیونه نه نیول بهتر دی. بیا چې ونه نیسي ښه خبره ده، ځکه دغه ورځ د قیام او د وقوف ده، دغه ورځ د زارۍ او د ژړا او د عبادت ده. که دی روژه ونیسي هسې نه چې دومره پکې تکلیف شي چې د اصل عبادت نه پاتې شي. د محبوب علیہ السلام په زمانه کې بی بی جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام هغې باندې ورغې، د جمعې ورځ او روژه یې نیولې وه. فقال صمت امسیم، محبوب علیہ السلام ورته وایي بېګا دې روژه نیولې وه او که نه؟ فقالت لا، بی بی ورته وایي نه بېګا خو روژه نه وم، زیارت ورځ مې روژه نه وه نیولې. قال ترین ان تصومی غدا، آیا فکر دې څه دی سبا د خالي په ورځ به روژه نیسې او که نه؟ قالت لا، بی بی وایي نه سبا یم نه نیسم. قال فافطري، چې پرون دې م روژه نیولې نه ده، سبا هم د روژې نو اراده نه لرې، نو فافطري پس روژه دې ماته که. د جمعې د ورځې روژه نیولې روژه یې ورباندې ماته کړه، د هغې نه یې منع کړه. सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।